مولوي یعقوب خپلو فیسبوکي فعالانو ته تبلیغات مو کمزوري دي فعال شئ. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د طالبانو دفاع وزیر مولوي یعقوب مجاهد خپلو ټولنیزو شبکو فعالانو، ویاندویانو او پلویانو سره په لیدنه کې هغوی ته ویلي نظام له پراخ تبلیغاتي هجوم سره مخ دی او سپارښتنه یې کړې چې باید لا ډیر فعال شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع لیکلي، دغه غونډه د مخکښو لیکوالانو او مشرتابه ترمنځ د همکارۍ، مهمو مشورو، نظرونو او معلوماتو شریکولو په موخه جوړه شوې وه. ښاغلي مجاهد د مسلمانانو فکري تنویر یو مهم کار وباله او هغوی په فکري برخه کې د خلکو خدمت او اسلامي نظام په ملاتړ لا زیات کار ته وهڅول. نوموړي لیکلي، ځینې پراخوالو د ټولو ګډونوالو په نمایندګۍ خبرې وکړې. جوړه شوې غونډه یې ګټوره وبله او په امنیتي او تصفیوي برخه کې له مشرتابه یا با ارزښته مشورې وړاندې کړې. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا